که غواړئ چې یو حاجت دی ژر پوره سي او که غواړئ چې مشکل دی زر تر زره حل سي نو داسې یو وظیفه چې کله یو انسان دا وظیفه په ورځ کې وکړي الله رب العزت به هغه د مشکل نه ژر وباسي او هغه مشکل به ترې لرې کړي او حاجت به ژر ورپوره کړي. د یو داسې دعا ده چې دا مخته در سره شیر کړي چې څومره خلک دا واوري هغو ته فایده ورسیږي او په دې ثواب کې موږ تاسو هم ورسره شریک سو. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وکرت دا به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم ان شاء الله العزیز. بیا دغه بعد وزلي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وکرت دغه بعد وافوض امري الى الله ان الله سميع بصير. دغه وزلي دغه بعد وزلي دا یو آیت مبارک ازفت الازفه ليس لها من دون الله کاشفه. ته وګوره چې الله تعالی دې هم په دې څو ورځو کې یو په ډېر لږ وخت کې ستا مشکل در حل کوي که نه در حل کوي، حاجت دې پوره کوي که نه در پوره کوي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته د سره شیر